قدرمن هیوادوالو اروپا ته د راتلو اسانه لاره ما تاسو ته ویلو چې یو استثنا وجود لري، هغه څنګه دی چې جرمني ته، خصوصا جرمني ته د DAAD جرمن اکاډمیک ایکسچینج سروسز تر عنوان لاندې دا یو تحصیلي برنامه ده. هر هغه څوک چې افغانستان کې وي یا پاکستان او ایران کې وي، د 12 صنف اسناد لري یا د پانتون څخه فارغ شوی، دوی کولی شي چې دغه DAA جرمن اکاډمیک ایکسچینج سروسز دغه خدماتونه بهرمند شي او دوی د تحصیل له طریق نه په ډیره اسانه توګه کولی شي چې اروپا ته راشي. ښه، اوس دا لینک د دې چیرته دی، دغه ویب سایټ څنګه تاسې پیدا کوئ، څنګه تاسې دې ته لاسرسي ولرئ، کوم شرایط تاسې باید ولرئ. په شرایطو کې تر ټولو مهم دا دی چې تاسې باید انګلیسي ژبه زده وي، هغه په هغه اندازه باندې چې تاسې خبر او لیکل وشئ کولی. یعنې تاسو ته داسې یو نور شرایط نه دي ایښي چې تاسې باید د ټافل نمرې ولرئ یا د آیلټس نمرې ولرئ، نه، دومره چې تاسې د خپل همغه لیکنه او لوستل وشئ کولی، نو دا یو تر ټولو عمده شرط دی. بل تاسې دغه خپل د اسناد ولرئ، د مکتب اسناد او یا هم خپل د پوهنتون اسناد باید تاسو سره شتون ولري، ولو که تاسې په پاکستان کې هستئ یا ایران کې هستئ یا په افغانستان کې هستئ، تاسې کولی شئ. د دې ټولو معلومات لپاره، د لینک لپاره، د اسنادو لپاره، د دې ټول شرایطو لپاره چې کوم شرایط باید کوم شخص ولري، څو کلنۍ پورې دا کولی شي، دا ما ټول په خپل ویډیو کلیپ چې زما په یوټیوب کې دی او زما یوټیوب هم همدغه د تمیم د افغان لایر په نوم باندې دی، تاسې کولی شئ هلته مراجعه وکړئ. او بل که چیرې تاسې بیا په دې هکله باندې سوال لرئ، تاسې کولی شئ خپل سوالونه هم ما سره شریک کړئ. اوس په دې هکله باندې چې کوم دغه بورسیه کې چاته چانس ډیر ورکول کیږي، اکثرا هغه خلکو ته چانسونه ډیر ورکول کیږي چې هغوی اوناسیه او په افغانستان کې خطر سره هم مواجه شوي. نو زمونږ ډیر ښځینه یعنې زمونږ خویندې او میندې، دوی اکثریت د 12 ټولګیو څخه فارغ شوي دي او دوی هغه خپل اسناد هم لري. دوی هم کولی شي چې د DAA دغه برنامې ته دوی درخواست ورکړي، اپلای ورکړي او د تحصیلي ویزو له طریق نه په اسانه د افغانستان، پاکستان یا ایران څخه راشي اروپا ته، خصوصا جرمني هیواد ته، چې دا برنامه یوازې په جرمني هیواد کې دی. او دې ترڅنګ تاسو نه نور چې تر ټولو زیات مهم دی په افغانستان کې هغه چانس هم خلکو ته زیات دی چې هغوی په افغانستان کې فعلا او یا هغه مهاجرین چې فعلا د افغانستان د پاکستان څخه وباسي افغانستان ته هستي چې هغوی خپل افغاني هویت ولري، هغوی هم کولی شي چې دې نه ډېر ښه ګټه واخلي او هغوی ته هم اولویت دی په دغو بورسونو کې. او د دې ترڅنګ یوه ډېره مهمه بله موضوع دا دی چې تاسې که چیرې میړه او خاوند دوه کسه ماشومان هم ولري، نو که څومره ستاسې د کورنۍ تعداد کوچنی یعنې 2 کسیز یا 3 کسیز کورنۍ اوسئ یا 15 کسیز کورنۍ اوسئ، بیا هم تاسې کولی شئ چې دغه برنامې ته اپلای وکړئ او ستاسې د دواړو مثلا که میړه او خاوند یا میړه او ښځه دواړه وغواړي چې دغه بورسیو ته اپلای وکړي، د هغوی چانس تر ټولو زیات دی. نو تاسې چانس د لاسه مه ورکوئ. لینک ما تاسو ته ضمیمه کړی دی، د لینک څخه ټول معلومات واخلئ او که بیا هم سوال لرئ زه مو خدمت کې یم. تاسو ټولو ته ښه چانس غواړم، په الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.